غونډې را دي شابه باچا راته مخ نه ماسکونه لرې کړي هلک شکر د کسان په خیر رو رسېدل یاره شکر د شکر پکې رااله دا نور مېلمانه پکې راولم که نه راځئ 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 ځئ 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 ځه ځه دې لکه ډېر ښه slow slow بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه یم ایاز حسرت د ایاز حسرت افیشل نه ستاسو په خدمت کې نن په نوښار کې د خپلو خپلوانو سره کوکو زلمیو سره وي پېښوري ښایست ته څه کانې دې وکړې پېښوري ښایست ته څه کانې دې وکړې تماشه باندې لاور د ستا د سترګو او زړه مې واخله زړه مې واخله نور په هېڅ نه پوره کېږي په ما دغه کرس پور د ستا د سترګو قدرمندو چې څنګه تاسو ته پته ده چې نوښار پارک دا د ډېر مودې نه چې کوم نه دلته کې خلک راځي د ریفریشمنټ لپاره او د دې ځای نه خوندونه لي ماشومان هم راځي د دې کې ماشومانو دپاره زانګوګانې ټالونه هر قسم چې څه موجود دي شادوګانو خاروګانې او دا ټول مختلف چرند پرند چې کوم نه دي دا خوند اخیستو دپاره چې دوی پرې مزې اخلي دوی ته سیر سپاټې کوي دا ماشومان راځي دې دپاره بل د فیملي سره دلته کې خلک راتلی شي یو محفوظ ځای دی غیر محفوظه نه دی او د امن ځای دی د مینې محبت ځای دی دلته کې جوړې هم راځي دې کې خپل خپلوان هم راغونډېږي یقینا چې ملګرو تاسو به ځان نه ډېرې چکرې وایي او لرې لرې پورې به تلې او که کم خوند کم رنګ کمه مزه کمه مینه کم یووالي د یو ځای کېدو کې دی راغونډېدو کې دی الله ګواه دی په دا پسه کې دا نننی راتګ نوښار ته چې موږ د خپلو سره زه رالم نو خدای شته چې زما زړه نه کېږي چې زه د دې ځای نه لاړ شم ولې چې دا په خپلو لاسو اخلي پخلي کولو دا ټول راجمع کېدلو بیا یو بل سره ټوکې غوښتې کول د ماشومانو دا منډې تړې دا بېله مزه کوي نو که تاسو راتلی شئ نو بلکل برملارې دی ته راتلی شئ د خپلو خپلوانو سره د خپلې فیملي سره بلکل دا داسې یو ځای دی د ریفریشمنټ دپاره خو سوچ وکړئ نو په دې ګرانه حالاتو کې لکه بنده څوک چېرته وتې نه شي بس دغه کار دی او دغه کور دی بس یو قیدخانه ده چې بس سړی کور ته وردننه کېږي او بس ځان پسې ور راباندې کړي نو کو لږ د خپلو بچو سره سړی راشي او د دې لږ ریفریشمنټ والي لږ خوند والي مزه واخلي نو دماغو ته لږ سکون میلاویږي آرام میلاویږي نو حقیقت کې چې تاسو دا پروګرام ګورئ او دا ځایونه ګورئ نو حقیقت کې چې تاسو به دا ځایونه خوښ هم شي او ستاسو به زړه بار بار راتلل غواړي چې یاره دې ته موږ راشو نو تاسو خامخا راشئ د خپل فیملي سره راشئ د خپلو خپلوانو سره راشئ خامخا یاد ساتئ چې دا ځای نه هېر نه شي دا هر چا ته یاد دی نوښار او دا زموږ د زړه ښار دی دلته به تاسو خامخا راځئ او بار بار به راځئ والسلام
دوستانه یو غزل لړاندې نو د خلک خامخا به پوهېدل. امید کوم چې کم فاین دي او ګوري زموږ دا ویډیوز نو چې دوی به هم ډېره زیاته خوښه شي. ړانده نو دا خلک خامخا به پوهېدل زما ستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل ړانده نو دا خلک خامخا به پوهېدل ړانده نو دا خلک چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما ستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل اوهو لا 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 او کچمو دا کار ولې پیغور پکلسا پیغور پکلسا او کچمو دا کار ولې پیغور پکلسا پیغور پکلسا صبر چاته خو نو خپل جانا تم جړل صبر چاته خو نو خپل جانا تم جړل زما وستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما وستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل او پزړونو کې مې ذکرلې دوباره تکوا دوباره تکوا ای پزړونو کې مې ذکرلې دوباره تکوا ای دوباره تکوا زما د مېل تونا وخت در تکتل زما د مېل تونا وخت در تکتل زما ساتي یو بل ترنګ نظرېدل رنګونه زړېدل زما یو بل ترنګ نظرېدل رنګونه زړېدل ړانده نو دا خلک خامخا به پوهېدل کچبا ودا کار ول پیغور پکلسا پیغور پکلسا او کچبا ودا کار ول پیغور پکلسا پیغور پکلسا
सबल चाहता खुना ऊपर जाना तम जड़े सबल चाहता खुना ऊपर जाना तम जड़े देखो करो पापा Life kept spitting at my feet and forced me down a dead end street. When all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin. Oh, I don't like the person within. Oh, I'm the one to blame. All I can do is take the shame. Oh, Zobaczcie to ja. do we say goodbye? Dawaj, сразу дрейки, ха горе, шап, апал горе. Горе, ха вынесу, чихай, Ade, ade, ade. Inde pela bada pemle sara do curso. Acho mal lego sara o lile de jutewa. Das isso. Ande kana. Shabe. Da payal sata video jodam kha da bale YouTube le workom. Ye wache bache to. Ye wache zuya. Ye wache zuya. Ha. Siapa lo kaya? Mayarega. Ugi gina na post sih itu ya. Nah, makiga. Itu tuh sih, kat business tuh, mobile waktu pakai lagi. Ala kamera deh kapau, ini tahu. Siapa? Çok dia. Pak Undi. Position der pule dice. Gaड़ी के
ظالمه خدای مسلمان دا چا به بوای سری د لپاره بخني دا وګور اړه دې پکې سو دا وګور موسم خراب ولې کار مو په خیر سره ماشاءالله ویخ کې مو راچوا ظالمه دا ما د پروګرام باندې سره السلام علیکم زه تاسو سره نیک پنیږه یم د ایاز افیشل یوټیوب نه دی وخت کې بایجان مونږ لګیاو راغلی وو اوټنګ دا او بس دا پخلی کوه دا ټول مرګري راغلی وو او د دې نه مخکې چې کوم دی خپل تاثرات پیش کړو نو بای دا یو فیملی پارک دی چې باقاعده خپل فیملی سره راتلی شي او خپل اوټینګ چې کوم دی نو هغه نور هم انټرست کولی شي او ډیر زبردست ماحول دی مونږ خو راغلي یو او دا بچه پارټي را سره هم دی ټول نو ډیره مزه کوي ډیر خوند کوي چې یو ښه ماحول وي او مطلب د فیملیز ممبر وي ټول نو ډیر زیات خوند کوي ډیر زیات او زما خو خپل رای داسې را بای چې زما سونم کتونکي دي ستاسو میلمانه راشي ستاسو د لرې نه داسې خپل خپلوان رشته داران راشي نو هغوی له خامخا چې کوم دی نوشهره کینټ دغه له پارک ته فیملی پارک ته ضرور چکر ورکړئ دا چې کوم دی نو دې کې یوازې د پخلیو د هغه دا فیسیلیټیز نه دي بلکې دلته کې د ماشومانو د لوبو او د ټوپونو او د کیل کود ډیر زیات چې کوم دي څیزونه میسر دي او زما په شان بدن سره یو ډي اس ال آر کیمره هم راوړی خپل مومنټس چې څونه هم دي هغه ستاسو چې څونه میموریز دي هغه یادګار جوړ کړئ ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمارونو څنګه یې کوکو زلمه تاسو خو یې مونږ نو خار پارک ته راغلي وو زمونږ د مشرم راغی زمونږ بل مشرم میلمم رو رسید او یو په لار باندې را روان دي او مونږ دي ته هرکلی وایو چې دی راغلی دا د نو خار پارک ته ډېر ښکلی پارک دی د فیملی پارک دی او هیڅ قسمه تکلیف پکې نشته د خوراک د وړو د لوبو او فیملی پارک دی او دا نو هر د ډېر زور پارک دی ډېر مزیدار پارک دی اوس خو ډېر ښکلی دی نور تاسو په خیر ورسېدئ جي په لاره څه تکلیف نه وه ښه په خیر رالی ښه شکر دی دا شکریه سلام څنګه چې قدرمندو تاسو ولیدل د هر یو کس خپل تاثرات بیان شو نو په دې ګروپ کې چې کم دی نو دا زموږ د سپېڅلي مشران هم راغلي دي د دې نه به هم له خیره سره خبرې ورو چې دي په دې نوښار په راتګ باندې او بیا د خپلو سره په راتګ باندې دي څه وایي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یې جی تاسو څه وایي په دې هکله باندې د مینوال او تاسو ویني دی نه دی پکار یوازې راتګ پکار دی که نه خپلو سره راتګ پکار دی نو بس زه خو به دومره ووایم چې خپلو سره راتګ پکار دی او چې خپلو سره سړی راشي نو دا د فیملی ځای دی او دلته چې سړی راشي نو ذهن یې بدل شي کم از کم د ډېرو ځایونو نه دا یو پرامن ځای دی ډېر لکه خوشګواره موسم او ډېر ښکلی دا قدرمند تاسو ویني دي ته داسې شعرونه ډالې کول غواړئ نو بس زه خو به دومره ووایم وي زما جانان زمانه داسې محبت غواړي وي زما جانان زمانه داسې محبت غواړي وي زما د عمر په خوبونو حکومت غواړي واه بل یو شعر دی وي سم لکه د وینې یاره تن کې مې خور شوی سم لکه د وینې مې سم لکه د وینې یاره تن کې مې خور شوی اوس مې د زړګي نه د وتو خبرې مه کوه او دا د خاطر صاحب شعر دی جي وي چې څوک زما او ستا په مینه چې خاطره بدګمانه وي څوک زما او ستا چې وي خاطره په مینه بدګمانه وي نو ایماله چې راځې نو د هغو خبرې مه کوه دا یو څو شعرونه خو مې ته ډالې کړه او انشاءالله ستاسو به خوښ هم شي او دا داسې یو علاقه ده داسې یو ځای دی دا یو زموږ د نوښار سیمه ده چې په دې کې ډېر خواږه درانه ادیبان شاعران عبدالله صاحب کلی دی پروانه استاز که نه
نو زه خو ټولو ته یم چې لکه داسې د امن ځای ته تله پکار دي نو هغې سره د سړي زندګي هم ښي او ماحول هم ښکلي خوشګواره جوړي او خدای هم ټول خوشحاله او باد ساته. ډېره مننه جي، ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ دلته کې راغلي یو نوښار پارک ته او دا ډېر زیات ښکلی ځای دی، ډېر پرامن ځای دی، ډېر پرسکونه ځای دی او څومره خلک دلته کې راځي سره د پیملو پوه شي هېڅ قسم څه پریشاني نشته داسې. الحمدلله ډېر ښکلی زبردست ځای دی او موږ هم راغلي یو، ماشومان هم موږ روستي دي او ډېر زبردست ځای دی. نو زه خو ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم پوه شي چې کله ویکینډ وي چوټي وي د چا نو بالکل نوښار پارک ته راځئ. ډېر زیات بدل شوی دی، ډېر زبردست ځای دی او ډېر ښکلی د سیل ځای دی. مهرباني. السلام علیکم. دا ډېر ښکلی ځای دی نوښار پارک، ډېر ښکلی چکر ځای دی، د فیملي دپاره ډېر مزېدار ځای دی، ماشومانو دپاره او ښه ښکلی سیف ځای دی، ډېر ښکلی لوکیشنې دي پکې، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه د ماشومانو دپاره پکې ټالونه هر څه شته، خوراک مرک څیزونه هم پکې شته. تاسو که ځان له خپل څه اخلي پخلي کوئ د هغې نظام هم پکې شته، ځان له پکې ښه سیف سیسټم کولی شئ او انشاءالله ډېر تاسو به ډېره انجوی وکړئ چې دلته راشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لومبې خو زه د IAS حسن صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی دې مقام ته راغلل او دې کې نوښار پارک ته دا ځای دي او ډېر ښایسته لوکیشن دی او تاسو دلته کې فیملي سره راتلی شئ، هېڅ قسمه داسې څه دغه خبره نشته دی او ښه سیف ځای دی او ډېر ښایسته لوکیشن. مونږ ملګرو سره راغلي یو او دلته کې هغه ملګري لګیا دي پخلی کوي او ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی او تاسو هم ریکویسټ کوو تاسو هم راشئ چکر ولګوئ، نوښار دی ځای نه خوند واخلئ. ډېره مننه، مهرباني. السلام علیکم. دا موږ خپلو ملګرو سره راغلي یو دلته کې چکر دپاره. نو دا نوښار پارک دی، ډېر مزېدار ځای دی، د فیملي لپاره هم ښه مزېدار دی. نو په کار تاسو هم دا چې تاسو دلته کې راځئ نو ښه سیف دی او ښه د انجوی به وکړئ. ډېر ښکلی لوکیشن یې دی، د وړو دپاره هم ډېر مزېدار څیزونه دي پکې، مطلب ټالونه جوړې هر څه پکې موجود دي. نو که څوک هم راتلل غواړئ نو ډېر ښکلی پرامن ځای دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسرت صاحب چې تاسو ماله مقرره کړه چونکې دا پارک چې دی نو دا د فیملي پارک دی، ډېر ښکلی پارک دی، ډېر مزېدار ځای دی، د هېڅ قسمه شي پکې تکلیف نشته، فیملي سره راتلی شي، د اوبو کمې پکې نشته، خوراک ځای پکې شته او ډېر خاموش او ډېر سیفټي ځای دی. نو دا ډېر مزېدار ایریا ده، که یو سړی فیملي سره راتلی شي نو 24 غنټې راتلی شي، د ګاډي څه مسله نشته، د پبلک پکې څه مسله نشته. نو ډېر ښکلي زه مخکې هم راغلم خو چونکې اوس خپلو سره رالم نو ډېره مزه یې وکړه او ډېر خوند هم ترې واخیسته او تاسو ته هم دا وینا کومه چې څوک راتلی شي نو بالکل 24 غنټې راتلی شي. ډېره ډېره مننه یا صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. حسرت صاحب ډېره شکریه چې تاسو موږ له مقرره کړه. موږ ډېرې چکرې والي دي او د دې فیملي په شان چکر موږ ته داسې خوند نه دی راکړی. شکر د دې وړو سره راغلي یو او دا ډېر خوند کوي چې د خپلو مشرانو سره چکر وهو او موږ ډېرو ملګرو سره هم چکرې والي دي، هر ځای ته تللي یو. دی نوښار پارک ته راغلي یو خو دا ډېر پرامن ځای دی، شکر د ډېر ښکلی ماحول دی او زه د ټولو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم چې موږ یې داسې ښکلي ماحول ته راوستو. د لرې ځای نه موږ دې خوا دې پارک ته راوستو د دې مقصد دپاره چې تاسو څه ووینئ څه دغه کې. زه ډېره شکریه مشرانو ادا کوم. السلام علیکم. زه د خپل طرفه امامت شی ډالۍ کوم چې دي تګي وبواله کیسه ختمه زړه غواړي زړه والی کیسه ختمه تګي وبواله کیسه ختمه زړه غواړي زړه والی کیسه ختمه او کو زما د شاعري د ډیره خوخي راشه زما د مازغه والی کیسه ختمه کو زما د شاعري د ډیره خوخي راشه زما د مازغه والی کیسه ختمه او هر سپه کباډي پیزار زما پیزار او هر سپه کباډي پیزار زما پیزار ځان له پرانجو والی کیسه ختمه او نه جیدات په سر مې مو وجنا نه جیدات په سر مې مو وجنا او هر سستا د سره واخله کیسه ختمه. زما طرفه یو شعر حسرت ته ډالۍ کوم چې خوند کوي سایله پښتانه یارانو خوند کوي سایله پښتانه یارانو سل ځله خفه شي خو بیلیږي نه. شکریه.
شاب باغوندي والي شاب پیس دا غالي کسالي ځان بیٹ علي والي سالي حماده یو تم مره ټول والي کسانو شپه ځان واچو والي ځان بیٹ ولا دا ولا شاب ټول بخره دغه را کماله دغه را کدان دي دا زه شاب یو یو وال بدأ بتاوس يلا كظالمان لا 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 لدي بانه اكيرا تي اخي جنا خان باغوندي سي كين شاب روله دي خروله تاسم كين ټول كين ايه زيرا باغوندي شاب والي شاب كلمه وای شاب كلمه وای دي لره کې به کې مروړه كين تاسو كين ټول كين زيرا بس شاب باغوندي والي شابك هذا كين شابك دوا كينا مدخل كينا كين آیا د تم کین دوا كينا یاري وړو سره د کین او یادل د کین اورے ورو تک وزیر کم وګته وګړي اډو کې اوچت یاري ټپس اډو کې اوچت وړو ته یاره وزیر ډېر واره ښه امیر روټه سو پاتې सरजी दा मलगरे जाके
गडा का ना yo kurto kaman लो बसे औसे दमा पतूर दो जड़ जवड़ला पफा पतूर सरगो कपरवा कौ मत बदी परवा कमाए चोक कवि परवा दतोर सरगो कड़े मिस्टर गिस्ता दस्तर गो कदर जोमरा वर बैल का परिश्या पतूर सुगो जखातर दलक जलू सलाई कुलवल में अशना पतूर सरगो ताइश का मसौदाई ताइश का मसौदाई रक गर्द महावाई हो ताइश का मसौदाई राश राशत हर जमा गोरा बाबा दल मिश्र श्री लंबे पोर ताल धूम रस थम न खाई ताल धूम रस थम न खाई ताइश कम सौदाई दिल भर में खबर शिदारा दिल भर में खबर शिदा के मुश्किल में आसान लाई के मुश्किल में आसान लाई ताइश का मसौदाई आज बाद खुबान कानूना दे गुलिस्तान पैसे के तरुणा दे मुश्किल मुश्किल में आसान लाई ताइश का मसौदाई ताइश का मसौदाई क्या बदकार कितना दमा कि बीज जना तेरा दिया मुर्दिशना ओ तालु बजा दमा का पंचा आज कोरा का बाद जड़ गुरु रचना जबा तकीदा और जब में प्रेम की दिगली डरता कविना और मुझसे पूरे खोल लिया रब्बी सवाब न खुला चलो का महीना लालवल में मुनासिब थी कि दामई पबी वपा खलकी माँ आओ दीक्षा वाया आओ दीक्षा ताए आओ गमुना शाद तजालाला अगब की दरवाज़ की जानी बर्बाद जलना
زنده پورې معیاري شوه اوس پکې ستا ورله د زرو جوړومه او ګودر ته دومره پسې راشه منګې مې براغې نه رامله مې ماته وینه زنده پورې یاري مه کړه خاطرې یاري کوي او د غره په سر مې خامارو خله او چې ډلې ډلې پاړوګان درخېږومه او نصیب تقدیر ته ګناه نشته باغ چې ګوټه شي یا میرا ټکرې خوري نه درته ویل پوره بیا نه کړي یارانې خبرې ګرانې دي مینا او ما یاره کله کوله سټور ولاړ وي د خیرو د یریږمه یاري کې مردان ته راشه انګي پسې د سړی غېږ په غېږ ورځي نه او په پیدل کړې مین مشي تبا ولاړې بل بیسرا ډولا کیوړي نه او پیدل پېشي واده په مشه واده پاګه چې مې د بادي وینا ګرم شي راشه ګرم لا ها یو दे